حضرت سردار ولي پوښتنه ته دا وایي چې د کابل نه جلال آباد ته موږ ځو راځو دا کېدای شي دوی ډریوري کوي یا نور ډریورانو دغه پوښتنه وي نو لاره کې 2 رکعاته لمونځ کوو د ماسپښین 2 رکعاته فرض وایي سنت سره څه وکړو جناب سیرت صاحب دا خو د حدیث یو کتاب دی سنن دارقطني ورته وایي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دغه روایتونه دواړه د دنه نقل دي بله یو روایت کې دا دی عبدالله ابن عمر صاحب وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره په سفر ووتم فرض یې وکړه 2 رکعاته سنت یې ونه کړه دویم روایت کې دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سنت هم وکړه او فرض هم 2 رکعاته وکړه نو مسله دا د زموږ علما وایي چې فرض خو 4 رکعاتیز مونځ به 2 رکعاته وکړي مازدیګر مونځ به 2 رکعاته کوي ماسپښین به 2 رکعاته کوي ماخوستن به 2 رکعاته کوي اما ماښام به 3 رکعاته پوره کوي او ویتر به هم 3 رکعاته پوره کوي پاتې مسله د سنتو شوه نو که سنتو کې داسې مسله وه چې موټر ترې نتلو ورته نه درېدو یا د موټر نه پاتې کېدو هلته بیا بل موټر نه پیدا کېدو یا دغه ځای کې ویره وه تیاره وه د دشمن ویره وه نو بیا په دې صورت کې دته ګنجایش شته چې سنت پرېږدي او که دا صورتونه نه وو نو سنت به پوره کوي ځکه رسول الله مبارک سنت کړي دي زمونږ او ستاسو ملګري په سفر کې د سنتو نه ځان داسې ساتي لکه د حرامو نه ساتي د انرژۍ وخت ورسره د ډوډۍ وخت ورسره د میانو میله ورسره خو د 4 رکعاتو د سنتو وخت د سره نه نو دې صورت کې پکار دا دی چې د سنت وکړي شریعت زمونږ او ستاسو مجبورۍ ته هم ګوري که مجبوري وه دشمن ویره وه یو وخت پیښ شي داسې یا موټر والا نه درېده او رنونه کوي چې زر راځئ نو بیا یې که پرېښوده نه دی ګنهګار خو که ده سره وخت و دی به سنت کوي رسول الله مبارک په سفر کې سنت کړي دي خو صرف فرق دا دی زموږ علما وایي چې په کور کې سنت مؤکد دي سنت دي خو مؤکد او په سفر کې سنت دي خو زواید د ضرورت او د عذر په بنا پرېښودی مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو مننه کور مو ودان